سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن درته د یو دوه رقیبو هیوادونو چې د یو بل سرسخته رقیبان او دشمنان دي او دوی خپلو کې د تاریخ په اوږدو کې جګړې هم کړي دي، د کله نه چې پیدا شوي دي جګړې کړي، جنګونه یې کړي دي، کله یو سملولی دی کله بل نه، بل خو نه دی سملولی، هماغه یو یې تل سملولی دی. د دې ترڅنګ هر یو ځان ته من وایي، هر یو ځان ته قوي وایي، ځان د سوپر طاقت وایي، څوک ځان ته نمبر 1 وایي، څوک ځان ته نمبر 2 وایي. دغه دواړه هیوادونه یو هند دی یو پاکستان دی، چې موږ او تاسو ورسره ښه بلد یو، ځکه زموږ او ستاسې په ګاونډ کې پراته دي. دا چې رښتیا هم څوک زورور دی څوک نه دی زورور، څوک څومره قوي دی څومره نه دی قوي، د چا ادعا سمه ده، د چا ادعا هسې ډوزې دي لافې دي او هسې ځان ښیي، او چا خبره هسې چې ځان کم نه راولي، څوک څومره ضعیفه دی څوک څومره قوي دی. راځئ دا همدې ویډیو کې در باندې ګورم چې پته یې ولګي. نو د بیرغ رنګونه خو ښکاري درته که نه، چې یو سپوږمۍ په سپوږمۍ کې بیرغ ولګولو او بل بیرغ کې سپوږمۍ ولګوله. د جنرال صاحب مبین خبره وایي که ترپال یې در باندې راکش کړو په سپوږمۍ، نو پاکستان بیا به وایي اختر او روژې میاشت به څه شي کې ګورې، ځکه یې دوان وایي سپوږمۍ پورې وختل. دا یې لومړي وزیران دي. نفوس دا پراخوالی ښیي، نو د هند خاوره ډېره زیاته 3.280 میلیونه او د پاکستان 881 دا یې ډېره زیاته ویلې 8000 او 8,000 کیلومتره مربع، چې دا یې ډېره زیاته ویلې، ځکه کتابونو کې چې ما کتلي هغه د 8,00,000 ته نه رسېږي. خو خیر بس معلومات دي، کیدای شي دا معلومات یې د کوم بل ځای نه راخیستي یا یې ویکیپیډیا نه راخیستي، خو زموږ د مکاتبو په کتابونو کې بیا لږ فرق کوي، کم یې لیکلی دی، دومره نه دی. او د هند رښتیا هم د هند د پاکستان نه ډېر زیات برخه کې مصرفوي. د هر سړي میاشتنی انکم هغه په هند کې $241 او په هېڅ د مقایسې وړ نه دي. د پاکستان اردو
15,000 نفر او د هند اردو هغه د 1400 میلیونو نه پورته ده. نه 1,04,55,000 ډیر زیات غټه اردو لري. او د پاکستان جیټ تیاري تیجیږي هغه هم د هند زیاته ده تنه یو دانه لري او پاکستان نه لري. دفاعي بودیجه د هند 6 میلیارده شته که څوک دی دا واده شي روان دی. تاج محل او دلته شاه فیصل جومات مشهور دی پاکستان کې. ملي زناور یا حیوان بنگلا ټایګر، بنگال ټایګر د هند او مارخور د پاکستان. دغه مارخور خو زموږ بدخشان کې په پریمان دی. ملي مرغه طاووس پرطاووس د هند او د پاکستان زرکه ملي مرغۍ د الوتونکې ده. زه نه هم خبر، ما دپاره دا نوي معلومات دي. ملي لوبې یا مشهورې لوبې، وخت ملي نه دي، مشهورې لوبې کرکټ او هاکي دواړو کې مشهور دي. ډوسا او ډوسیا هند کې مشهور دي دا خواړه، او بریاني په پاکستان کې. البته د پاکستان نه په هند کې ډېر خلک بریاني پخوي او خوري. او انټرنیټ استعمالونکي 843 میلیونه نفر دي په هند کې، زیات دي. ټاپ ریلیجن یا کوم مذهب ډیر پیروان لري په دغه دوه هیوادونو کې؟ په هند کې هندویزم زیات دی، دویم قدم کې اسلام دی. په پاکستان کې بیا اسلام او دویم قدم کې هندویزم، البته کریسچینټي یا عیسویت په دواړو کې شته دی. بس دا جنډر ریشیو ده، د پاکستان کې نارینه 1% د هند نه زیات. دغه یوه څېړنه وه، مقایسه وه او د دواړو هېوادونو ترمنځ شوې وه. خپله مو لیدله او ښکاره خبره ده چې هند په هر څه کې، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نظامي برخه کې، د نفوسو په حساب یې وي، بشري حساب یې وي، او د دې ترڅنګ د ځمکې او د جغرافیې په حساب یې وي، په هر څه کې د پاکستان نه مخکې دی. همدارنګه د پاکستان سره یې 3-4 جګړې شوي دي او 3-4 واړه یې ګټلي دي. نو ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟ دا مقایسه څنګه ارزیابي کوئ؟ څنګه یې ارزوئ؟ صحیح وه، غلطه وه، نوي څه زده کړل، زده نه کړه؟ په دې اړه را سره خپل معلومات کمنټ کې پرېږدئ. مننه، ښه وخت، ښې چارې.